بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زما وروڼو خویندو چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې یئ. د یو بلې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما وروڼو خویندو د سخت نه سخت مشکل حل کولو لپاره د یو خاص ورد ښیمه چې څوک هم د هر مشکل حل کولو لپاره دا ورد کوي نو انشاء الله هغه مشکل به الله پاک حل کړي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت مخې ته ضرور شیر کوئ. زما وروڼو خویندو چې څوک هم په یو داسې مشکل کې ګیر شوی وي چې هغه ډېر ګران وي ډېر سخت وي او دغه مشکل نه دی خلاصۍ موندل غواړي نو دا ورد شروع کړئ. انشاءالله هم به لږ وخت کې به دغه مشکل چې دی هغه ستاسو حل شي. چې څوک هم روزانه 200 پیرې دا وایي: بسم الله الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یو ځل بیا واورئ: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. زما وروڼو خویندو دا ورد به کوئ روزانه به 700 پیرې وایئ. اول او آخر به ترې 3 پیرې درود شریف وایئ او 200 پیرې به بیا دا ورد کوئ نو انشاء الله پاک به مو ستاسو چې څه قسمه مشکل وي هغه حل کړي. یو ډېر بهترین یو خاص عمل و چې د تاسو سره مې شریک کړو. موږ په خپل په دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ او د داسې ویډیوز دپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.